دوکان ته مې لیکلی د غنمو ګولۍ مې پرې وړي څه لپاره؟ د خوراک دپاره مونږ چېرې وخورو هسې زندګي چیلې هم ورکړه مونږ هم وخورو دا دی غنمو ګولۍ مې وړل مطلب ځان مطلب خودکشي هم کوله خودکشي خو حرامه ده ولې خو نو به داسې زندګي چا تېره شوی دی خاونې مړ دی یتیمانان بچي دي په پردي کنډر کې مطلب دلته پاتې کېږي که څوک هم راتلل غواړي په پبو سټیشن پبي سټیشن کې دوی پاتې کېږي دوه پښتانه دي وایي که کري نشي ورکړلی کور خلک چې کري سره بیا هم نشته نو غلط ډیمانډ کې دا خلک برده ما په خو نه دا خلک بیا کې کانزل او کمنټسونو کې کانزل کوي خو زه به هغې سړي ته یم چې کوم پښتون ځان ته پښتون دغه ځای ورته کور ته خیمه دلته راشي دوی د راشن بل که دا څوک پیدا شي دوی یو دوه درې مرلې ځای دغه ماشومان یتیمانان دي هغه تلي په وظیفو پسې په دې چمګاون کې ګرځي په یو ځای کې په بل ځای کې وظیفې غونډې د سبق وخت دی که څوک سبق ته سکول ته کېنولی شي خور په دغه مسلمانان ته هم دغه مسلمانان چې کوم اجونه کوي عمرې کوي او ځان ته حاجیان وایي او تبلیغ کې هم ځي د الله په لارو کې ځي زه هم چې تاسو په خپل چمګاون کې لاول وګورئ تاسو ورپسې غریبان دا وګورئ قسم په خدای ډوډۍ ته خو شي دا دوی خوراک دا راته ووایه دا تاسو خورئ څنګه دا خوشتکو بې خورو خوشتۍ کوي اوا په اوبو کې که په څه کوي په اوبو کې خوشته کې بیا خورئ ښه چمګاون کلی او دا چې کوم دی دا تاسو سره مرسته سره مدد نه کوي بس ځای را سره کوي که نه دا د سره کوي خاوند یې څومره وخت چې مړ دی 8 9 میاشتې او دا ماشوم څومره وخت پس بیا نه پیدا شو 3 میاشتې 3 میاشتې پټ هم څوک نشته نه بیهي قدرمندو پښتنو تاسو ته زایم چې کوم پښتانه بیا په کمنټسونو کې و چې دا چل دی دا وګورئ دا تاسو وګورئ د خدای د رسول نه یادېږي دا وګورئ او دا د خور دا دوی ژوند دی ماشومان ترې دا راغونډئ او په دې خپل ګزاران کې بار بار ځکه د چې کوم کارونه فرق اوس دی چې واده کومه قسم په خدای بیا بلین لګېدی بیا به ټلیفون او شپه ورسته ماښام ته به نه ګوري نن دا د محتاج ده د الله محتاج تاسو نه د الله محتاج خو بیا خو هم تاسو له الله وس او توفیق هغې مالدار ته هم هغه سره رابطه وکړئ سره مرسته خپل خپلوان نه کوي نه نه ښه که دې وس وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان څه کابله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمندو عادي خان یم تاسو ګورئ سباون ټي وي قدرمندو دا وخت راغلی یم په بي سټیشن ته ستاسو ملاقات ستاسو مخکتنه د یو داسې کورنۍ سره کوم غربتوالي او یتیمانان ماشومان او یو کونډه خور د هغو سره به ستاسو ملاقات د هغه سره چې خاونې مړ دی او صرف د الله اسری ده نو زه به نن دغه خبر تاسو ته ږدم چې دغه نه مخکې ما یو ویډیو کړی و لیلا نواب لا 30 تقریبا 31-32 لاک کسانو وکته خو صرف به زما دغې پښتنو وې چې مونږ واده کوو خبل یو ځانله ما ویډیو کړی په نوښار کې هغه د عمر نه په هغه خو بیا هم په هغې خلکو وي چې هغې پس دا وي چې که زما دا زوی څوک راډاډولی شي او دې له څوک دغه کولی شي نو انشاءالله زه سره واده م کوم نو بیا زما دغه پښتانه ټول نه یادوم زه به هغه پښتانه یادوم کوم چې زه بس په دې کې سړی کې ډېر زیات بدې ښکاري خو زه هغه پښتانه یادوم چې کوم لاندې پښتانه دي چې هغوی به صرف ټلیفون او کال کوو چې مونږ واده کوو نن به تاسو ګورم چې تاسو دې خور سره څنګه ودرېږئ او مدد ورسره کوئ که نه نن به زه ستاسو پښتو ګورم ستاسو غیرت به زه نن ګورم راځئ د دې خور سره میلاویږو السلام علیکم خورجانې خورجانې څنګه یې ښه خیر اواز لږ تیز کوه ښه او خیر دی دا راته ووایه خاوند یې څومره وخت چې مړ دی 8 9 میاشتې او دا ماشوم څومره وخت پس بیا نه پیدا شو 3 میاشتې پس 3 میاشتې ښه نور بچي مچي د ګټې وټې شته که نه نه واړه دي ښه څومره مطلب څومره عمر یې بړو د بل د بل 4 ښه کور د کرې دی که نه څومره کرې ده 3 زره دا راته ووایه خور ته خو لاندې ما روټۍ خوري په دې مې لږ پوه که دا څه لپاره دي ګاونډیان نه م راوړه څه لپاره د ګټې وټې هم څوک نشته نه بیهي قدرمندو پښتنو تاسو ته زایم چې کوم پښتانه بیا په کمنټسونو کې و چې دا چل دی دا وګورئ دا تاسو وګورئ د خدای د رسول نه یادېږي دا وګورئ او دا د خور دا دوی ژوند دی ماشومان ترې دا راغونډئ او په دې خپل ګزاران کې زه به اوس دغه پښتنو ته یم کوم پښتانه چې وو چې مونږ داسې کوو مونږ هغسې یو زه دغه پښتانه بار بار ځکه یم چې کوم کارونه فرق اوس دی چې زه واده کومه قسم په خدای بیا بلین لګېدی بیا به ټلیفون او شپه ورسته ماښام ته به نه ګوري خو بیا خو هم تاسو له الله وس او توفیق هغې مالدار ته یم هغه سره رابطه وکړئ څه نمبر دې شته موبایل نمبر ورکړم که نه زه راته ووایه اوښکې څه وجه ده ولې
بس تاسو ته حالات وویل نه. د حالات معلوم دی هم نه درته ها ستاسو خپلوان په تاسو سره څه مرسته نه کوي؟ بس یاره څه ووایو نو اه؟ د هر چا خپله خوښۍ څوک د چا په کار نه راځي بیا سخته کوي چې څه ماشوم هم څه ته لېږلی و؟ دوکان ته م لېږلی د غنمو ګولۍ م پرې راوړي څه لپاره؟ د خوراک دپاره مونږ چې وخوري هسې زندګي چیلې هم ورکړه مونږ هم وخورو دا دی غنمو ګولۍ مو وړل مطلب ځان مطلب خودکشي هم کوله؟ آوا خودکشي خو حرامه ده ولې خور؟ نو به داسې زندګي چا تېرو ها. دې نه خو به ښایي ها بچي په لارو کوڅو کې ګرځي او بلې رټېدګي ها او د خلکو رویې سره څنګه د خلک زه غریب سړي څوک یي موندو دغه خور خبرې تاسو واورېدې نو چې په دغه ځان ته مسلمانانو پښتانه وایي که نه نو دې نمبر پې زه ورکوم خو یو د الله د رسول خاطر وکړئ چې ما کوم د کومې زنانه نمبر ورکړی دی که نه نو هغې بیا څه سولټه تنګه کړې ده ډیمانډونه هم دې کړي چې موږ ته د رسول خاطر وکړئ که خپل خور او مور لرئ که نه نو غلط ډیمانډ مه کوئ دا حالت ستاسو په کور کې هم راتلی شي د یو تور سری ده ونې مړ دی یتیمانان بچي دي په پردي کنډر کې مطلب دلته پاتې کېږي که څوک هم راتلل غواړي په پبو سټیشن په بي سټیشن کې دوی پاتې کېږي دوه نمبر پې ورکړمه قدرمند یو دلته بیا وایم چې څومره دا زموږ د اواز ګوري او ملګري څومره ګوري که بیا هم نه شي کولی دا ما ته اوسه پورې چاته وایي چې زموږ دا ویډیو شیر کړئ دا چاته نه یم خو دا ته نن ضرور یم چې څومره تاسو الله پاک وس او توفیق او څومره زموږ ملګري څومره کتونکي د الله د رضا لپاره دا ویډیو شیر کړئ چې دومره مخکې چاته ورسي کېدای شي دوی سره پیسې امداد او د دوی یو میاشت نیمه په سکون تېره شي باقي به درنه زه واخلم عزت حاد او بعد سید الوی الله په امان